هغه تجار چې رښتونولي ترسره کوي، امانتداره وي، دا غوره دی له هغه کس نه چې دا خپل وخت ټول عبادت ته وقف کړي او نوافل ترسره کوي. زموږ د اسلام خوږو ورونو، د الله عز وجل عظیم فضل دی چې موږ ته یې د جمعې د لمانځه د ادا کولو توفیق را په برخه کړه. الله عز وجل دې موږ کامل مسلمانان وګرځوي او د اسلام په ټولو څانګو دې الله موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. په تېره جمعه کې څه ناڅه بیان په دې باندې شوی و چې حلال تجارت کاروبار دا په اسلام کې یو بهترین عمل دی. نن هم په دې باندې غږیږو چې یو څوک سوداګري ترسره کوي او د خپل فامیل دپاره حلال رزق ګټي، نو د دې روزي ګټونکي کس دپاره د تجار دپاره یو څه صفات ضرور دي چې دی باید په ځان کې پیدا کړي. بیا به دغه مسلمان ورور هم حلاله نفقه ګټي د خپل کور دپاره او هم به د ده دا وخت په عبادت کې الله د تشماري. دنیا به یې هم آبادوي او الله ته امید د آخرت به یې هم خوندور وي. الله عز وجل دې موږ ته د الله عز وجل په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. امام غزالی رحمه الله د ابراهیم نخعی رحمه الله یو قصه را نقل کړې. دته یو کس راغی، پوښتنه ترنه کوي، یو کس تجار دی، دی غواړي چې دا تجارت پریږدي او دا خپل ټول وخت لمانځه ته ورکړي، بس عبادت ته یې کوي، به یې الله ته بندګي ده. دا غوره ده اوس چې دی دا تجارت پریږدي او که نه هغه تجار بهتر دی چې په شرعي طریقه باندې او په حلاله توګه باندې روزي ګټي، خپل ځان ته، فامیل ته او د نورو مسکینانو او غریبانانو کار هم ورسره جوړ وي. کوم یو ښه دی؟ حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله دا یو جلیل القدر تابعی دی، د دې احنافو فقه په دې کې هم دی په سند کې راځي. دی ورته وایي نه، التاجر الصدوق الامین، هغه تجار چې رښتونولي ترسره کوي، امانتداره وي، دا غوره دی له هغه کس نه چې دا خپل وخت ټول عبادت ته وقف کړي او نوافل ترسره کوي. موږ تاسو ظاهرا چې څوک ډېره بزرګي کوي نو موږ وایو یاره دا لکه چې ډېر بزرګ سړی دی، خو ابراهیم نخعی رحمه الله فتوا دا ورکوي هغه تجار بهتر دی چې په حلاله توګه په شرعي طریقه باندې روزي ګټي، امانتداره وي. دا له هغه عابد نه بهتره دی چې دی ټول وخت په جومات کې پروت وي او الله ته بندګي ترسره کوي، ټوله ورځ په نوافلو باندې تیروي، له دې نه هغه تجار غوره دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اغا تجار چې په خپل تجارت کې صداقت او رښتینولي موجوده وي، امانتداره وي، دی به د قیامت په ورځ د انبیاو سره او د صدیقینو سره او د شهداو سره راپورته کیږي. د قیامت په ورځ باندې الله به د حشر د نبیانو سره کوي، د حشر به الله عزوجل د صدیقینو سره کوي او د شهیدانو په ټولګي کې به الله راپورته کوي.
خو صفات غواړي دغه سوداګر، دغه تجار، دغه دکاندار، دغه په حلاله توګه باندې روزۍ ګټونکی دا به په ځان کې اوس صفات پیدا کوي. الله عز وجل دې دا صفات په موږ کې پیدا کړي.